اسلامي امارت د تبلیغیانو لپاره نوی قانون اعلان کړ. درنو لیدونکو، وحید الله بشر دوست ملا یاران تلویزیون څخه پام راړوم یو مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت رهبر د تبلیغ طریقو د مبلغانو د دعوت او ورکړل شویو لارښوونو په اړه نوی قانون توشیح کړی دی. دغه قانون په 2 فصلونو او 18 مادو کې ترتیب شوی چې د تبلیغ کوونکو فعالیتونه به د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د همدې قانون پر بنسټ تنظیمیږي. په قانون کې د مبلغانو یا دعوت کوونکو د ځانګړنو په برخه کې ویل شوي چې مبلغان باید د حنفي مذهب پیروان، بالغ او عاقل او پر هغه څه چې خلک ورته رابولي بشپړه پوهه او تسلط ولري. د دغه قانون له مخې تبلیغي ډله مکلفه ده چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د تبلیغ پر مهال ښځې او نابالغ کسان یعنې ماشومان ورسره مل نه وي. د دغه قانون له مخې د مبلغینو ځانګړنې په لاندې ډول دي: مسلمان او د حنفي مذهب پیرو، بالغ او عاقل، مخلص، مهربان او صبرناکه، پر هغه صبرلاسی او پوه وي چې دعوت ورته کوي. د مبلغینو مکلفیتونه په لاندې ډول دي: له خلکو سره ښه چلند، له ځان سره د ښځو او ماشومانو نه ملګرتیا. ورته مهال دیني عالم حسني صاحبزاده وایي دا چې موږ په اسیا او افغانستان کې ژوند کوو، دلته زیاتره خلک د حنفي فقې پیرو او پلویان دي. که داسې قانون جوړ شي چې د ټولو مذهبونو دپاره یې، په ځینو فرعي مسایلو کې ستونزې رامنځته کوي، ځکه د اصل په برخه کې توپیر نشته خو په فرعو کې شته، او دا چې یو جامع قانون ولرو. له همدې امله حنفي فقې ته ترجیح ورکوو. یو شمېر دیني عالمان په دې باور دي چې د خلکو د دعوت په برخه کې د دې قانون کارول کولی شي مثبت اغیزې ولري. په دغه قانون کې د تبلیغ د لارو چارو په برخه کې راغلي چې مبلغان کولی شي د وینا، ښه اخلاقو او نیکو کړنو د لارې، د جهاد د لارې او همدارنګه د ټولنیزو رسنیو لکه راډیو، مجلو، کتابونو او نور هغه وسیلو د لارې چې د زیرو موجوداتو انځورونه پکښې نه وي، تبلیغ او دعوت ترسره کړي.